هر ظالم دار جابر په خلاف د هر سپین پوشي زور ور په خلاف یو منظم اتفاق پکار دی ملګرو پس اتحاد پکار دی د هر ظالم دار جابر په خلاف د هر سپین پوشي زور ور په خلاف یو منظم اتفاق پکار دی ملګرو پس اتحاد پکار دی. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال او روایت دے دا ابي موسى رضي الله تعالى عنہ نے فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کل بنیان یشد بعضو بعضان یو مومن دبل پارا پشان دا بارے دے چھ مضبوطی با بازی دینا بازو لرا زینی بازی نور مضبوطی وشبکا بین اصابعه اور نینے سلیت یو لاس گوتی پدی بل کی تشبیق دیتا ہوئی دی یو لاس گوتی پدی بل کی ورنہ باس دیتا تشبیق مسلمانان با یو بل دخشان کل بنیان وردی حدیث کی عجیبہ خبر نبی علیہ السلام ذکر کری وہ خیر نبی وہ خیر خبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرمائی دی المؤمن یو مومن عام مومن کہ ہر مومن للمؤمن دبل مومن دا پارا کہ ہر یو دے کی مومن دے کہ پختون دے کہ پنجابی دے کہ تاجک دے کہ ازبک دے کہ پارسیوان دے کہ ہر شیعہ دے کہ عرب دے کہ عجم دے کہ مومن دے کل بنیانی دا پشان دا آبادی دی ولی دا مثال پا آبادی کی ورکڑی یشدو بازو بازن چی مضبوطی با بازی بازو دارا لگا سنگ چی آبادی کی خفتی دی سنگ چی پا آبادی کی شگرہ سنگ چی پا آبادی کی بلاک دی یو بل لرا مضبوط کری فشر دا دا مین رادت دی ندری کی آبادی نا تا بزیٹنگ چی نا دا یو را دری کتی دری لطول آبادی در باندرا غرزی ولی یشدو بازو بازن ای بازو تو گوار کری دا دیوی خخت نہیں سم نکیگی دا یو بلاک نہیں سم نکیگی دا یو موٹی شگی نہیں سم نکیگی چی کیگی دا متفقہ طور بانی تی رو دیوال سائش اتفاق چی سو پورے پا مسلمان کی نیر آگلیں آگا پورے با دی آمنن وینینی خاصتاً دل اتفاق ضروری دی یشود بازو بازی دی باز سران او گیخکتا کیا ہو مضبوط دیش یہ سوک بدیوانی نشرات دی چرتا مسلمانان یو شید سو کرتا نشرات مسلمانان پا دنیا کی ډیر دی په نسبت د کافرانو باندې کدی چرتا یو اتفاق یشود اگر کرے کفار سره سی اوزار د مرتډيري ار سره ورتډيري ا سپر پاور د انسان ته یو خاصی پر پاور دی اتفاق کی برکات دی اللہ رب العالمین مستاسرا سکی مرستہم کی ید اللہ علی الجماع لاس طلب جماعت مسلمانان باندې کده جماعت نه بیل شوی به در امداد نه کوي یو جماعت ته چا مسلمانان جماعت دی باندې کې ټول داخل شو خلو فی سلم کاف پورا باندې یو جماعت کې داخل چا مسلمان جماعت دی نورې ګډې وړې جانډې ټول ختمه کړ ځکه یو جماعت اختیار کړي چې مسلمانان جماعت دی الګ تعریف دی یو طرف دی باندې مکه او چې دا پلانې ډلې والے دا پلانې پالټي والا دی پدې دی یو بل سره تعریف کله اساس شو چې دا مسلمان دا څوک دی لګا دا مسلمان دی دا بل څوک دی دا مسلمان دی دا بل څوک دی دا مسلمان دی بیا ولې کامیاب شي الله رب العالمین دی زمنګ په خلق باندې رحم وکړي چې پوهه شو یو شي پدې کې انشنلن یو خبره کوي ورکیو یو کیو غنه کې ورکیو دا خبره صحیح کوي چې یو نشو غنه دې دنیا د نقشې نه وري یو کېدل بکار او یا به باندې د سلاس کې دا وزر باندې د سی وباسي کنه څوک در پکې د کار سړی او څوک در پکې خبره شي کوله خبر نه د وزر په شان د وباسي کله چې د چرګ او د ارز شي نه کار مرغې داګه نه کله وزر وباسي کنه په اسانه به برانی داګه اسانه به نشي یا به باندې څه ټوکو چې موږ کې د خبره سړی پیدا نشي موږ باندې آسان لاس دی چې خبر دلاسه باندې او چې څو غلامی او ځون په سر راشي د بشان د بنی اسرائیل چې د فرعون په غلامۍ کې راغلي ویل الله المشتکا وشبکا بین اصابعه یو ذکر یو ول کې ورکلا د لاسو من د
بین اصابعه فمن زګوت خپل کې تشبیه کې تشبیه دا خطوي دا یو لاس دی بل کې وایي او دا تشبیه کول په منځ کې مکروه دي متفقون علیه اتفاق دی په حدیث باندې بخاری او مسلم د هر ظالم دار جابر په خلاف د هر سپین پوشي زور ور په خلاف یو منظم اتفاق پکار دی ملګرو پاس اتحاد پکار دی د هر ظالم دار جابر په خلاف د هر سپین پوشي زور ور په خلاف یو منظم اتفاق پکار دی ملګرو پاس اتحاد پکار دی